د پاکستان لومړي وزیر انوار الحق کاکړ د اشرف غني په اړه څه ویلي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان موقت لومړی وزیر انور الحق کاکړ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د میلیاردونو ډالرو په لګولو سره افغانستان کې مرکزی حکومت او امنیت تامین نشو کړی او له طالبانو یې په لنډه موده کې توقع لرل نامناسب کار دی. کاکړ له خیبر نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي اشرف غني د امنیت په تامین او د مرکزی حکومت په قایمداد کې بریالی نه و. سمه ده چې د ملا هیبت الله په مشرۍ طالبانو امنیت راوستی دی خو هلته لا هم مرکزی حکومت نشته. کندهار کې یو خبره وي بل ځای بله. طالبانو څخه باید په 8 میاشتو کې دا توقع ونه لرو چې هغوی د مرکزی حکومت قایم کړي. که څه هم د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته خپل وروستي سفر له لاسته راوړنو ډک بللی دی خو کاکړ په دې مرکه کې ویلي چې هغه یو شخصي سفر و او د سره یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د کاکړ په وینا مولانا فضل الرحمن بېشکه چې یو ځیرک سیاستوال دی ورسره سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هم د مولانا فضل الرحمن له فکر سره تړلی شخص دی خو دا چې له افغانستان نه بیرته راستون شوی ما سره یې ملاقات نه دی شوی. له خیبر نیوز سره په مرکه کې د پاکستان دغه چارواکي ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت او افغانان دوی ته خطر نه و او نه دي. هغه ویلي خپلې اندېښنې په واضح ډول له طالبانو سره شریکې کړي دي او هغوی په دې پوهیږي چې موږ ترې څه غواړو. نوموړي په ورته وخت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل کې له ټي ټي پي سره د آی اس آی مذاکرات د پاکستان د حکومت تر ټولو ستره تېروتنه وبلله او ویل چې دغو خبرو ته هیڅ اړتیا نه وه.